دا دومره نااهله حکومت دی چې دغو د مونږ ته نور څه نه ورکولی خو چې کوم څه روان وو د کوم طریقه باندې مونږ بجلي روانه وه کوم ډیولپمنټ روان وو کومه سروې د کورونو روانه وه چې دا شیونه یې په خپل لیول چلولي وای مونږ به ته نن ګوره دا د یوې ورځې منډه نه ده زړه به نه تنګوو مونږ به پکې واکپام کوو مونږ به دوله ټیم هم ویر کوو ځکه چې مونږ ته حیثیت معلوم دی مړه تو فلور هم دا مسالې داسې په یوارې ټولې نشي حل کولی مونږ به انشاءالله مونږ به ته نن دوې اهمې مسالې ډي سي پېښور ته کېښوې چې ته د چیف سیکرټري هم د وفاق نماینده دی خبره ورسه وکړه ویې ویل چې بالکل لیټر به ورته وکړم مونږ به ته وویل چې دا ګورنر دی هم د وفاق نماینده دی دغه ته مونږ په میډیا هم وویل و تو ته هم یو چې دی دې ته سبا پورې د وفاق څخه خبره وکړي چې کومه بجلي کومه کړې دو کومه بجلي چې بنده کړې دو اوس ته پته دو چې تحریک انصاف حکومت هغه فنډونه مو چیف ته وویل چې آیا ته د دغې خبرې ګواهي که نه چې عمران خان ټوله د مونږ د صوبې وزیر اعلی ټوله 2 اربه روپۍ درکړې وې چې دغو قبایلو ته ګریډونه جوړ کړه د دغو چې کوم زاړه لینډونه دي هغه ورته نوي کړه آیا تو په کتاب کې شته هغه که نشته نو چې عمران خان او صوبایي حکومت دغه سیسټم جوړولو مونږ وې سره بیا ډیمانډ و چې دا بجلي به مونږ ته 12 ګنټې کوي په هغې باندې خبرې روانې وې مونږ ته ثبوتونه شته دی خو دغه د دین او د مذهب په نامه چې سیاست کوي دومره انصاف پکې نشته دی دا هغه بې انصاف او ظالمه طبقه ده چې په ایمان چې ټول عمر یې د دغو قبایلو په وینه باندې سیاست کړی دی د دغو بې انصافه خلکو په حکومت کې د مونږ په خلکو باندې بجلي بنده شوه صرف بجلي بنده نه شوه د مونږ چې کوم واړه روزګارونه وو د مونږ د سکلو اوبه یې د دغې بجلۍ په ذریعه باندې مونږ بند کړئ نن چیف خبره وکړه چې بله ورځ کومه معاهده ده دا بله ورځ خو سره شوي هم نه ده کني دا ټولو مشران هم ګواه دي و دا ټول ملګري ګواه دي صرف تحریک انصاف نه و هغه دا خبره وکړه په ریکارډ باندې ده د مونږ سره چې دا بله ورځ کومه درنه شوې وه په باړه کې ټیک تو چې مونږ اوس اګریمنټ نه دی کړی تو په خپل هغه زوړ اګریمنټ وکړی دی چې نه خو مونږ ورسره د شپږو ګنټو بجلي منل یې دو و نه یې ورکولی شو دا مې ته ویلي دي چې اوس عرضي طور په یو فیډر شپږ وچلو بل پسې بیا کم وچلو لکه بېګا یې کلنګي فیډر بند کړی و شلوبار یا کمرخیل ته به یې چلولي وي دا ټوله هغلته ورته مونږ وویل چې ټوله څوک مذاکراتو له راغلي نه دي ته د ایسي په خوله باندې څنګه د دروغ اعلان کوې خو مونږ بیا هم انشاءالله چې نن کوم هغه صحیح چینل دی هغه هم ورته خبره کړې ده چې پروچا کې هم دنه ټیک بجلي غواړو او داسې هم دنه غواړو او په دلیل هم مونږ ډي سي ته وویل چې کومه میډم ایډیشنل ډي سي وه چې ته بالکل د مونږ طرف نه ورته دا ولیکه چې ته د سیټل خلکو ته د غلې په مد کې و د سبسیډي په مد کې 2000 ارب روپۍ چې دي سالانه لنډولی شي دا برداشت کولی شي و کافر او ظالم بچه ته د قبایلو 18 ارب روپۍ نشي برداشت کولی مونږ ورته دا پلي نیولي چې آیا مونږ قبایل په کم لیول باندې د دغو خلکو نه په قربانۍ کې کم یو دا ډیمانډ د مونږ نن هم دی سبا هم دی و انشاءالله په دا باندې به هرې قربانۍ ته تیار وو که نه قبایلو ورسره سودا وکړه د دغ په دور کې د مونږ د امن سودا شوې ده یعنې ولې یو مثالي امن نه و دغه نه مخکې بیا چې کومه مونږ ورسره نورې مسالې بیان کړې مونږ یو هم نه ده پرېښې په نمبر به ته یوه کیش کوو که نه به یې کیش کوو ډېر په ایمان چې انتهایي نااهله خلک دي د حکومت مونږ هم لیدلی و په ایمان چې کومه مسله به د خیبر او باړې په خاوره راوچته شوه تاسې ټول د دغې خبرې ګواه یو چې دغ د باړې چې کوم دا د فیسبوک دانشور دي کله به یې د کووي کالج ویړکي په چوک کې راجمع کړل سیاست به یې پې کولو چې مړه دغو ټرانسپورټ نشته په دا 20 کاله کې کوم کالج له حکومت ټرانسپورټ ورکړی و مونږ تحریک انصاف حکومت مو ورسره په چوک وعده کړې وه هغه ټرانسپورټ مونږ ویله ور کړلو کومه یوه داسې مسله وه چې چوک له خلک راغلي وای و هغو مسله حل شوې نه وي
کاغه د کرش پلانټ وا کاغه د بیسیا ریسټورنټ وا کاغه د هر چا وا مونږ یې مینې سه پکې یو بریج کردار ادا کړی دی ضروری دی دغه سیدی وړو خبره وشوه دا تاسو ټول خلک د دغه خبرې گواه یو کنه یو چې کومې پرمټي لایسنسونه د فوډ ډپارټمنټ جاری کړي وو په بوړه کې آیا هغه وړه به په دا بوړه کې زوی په زوی چیت کو چې کم وو خو چا پکې غلا کړي دي چا زیات خرڅ کړي دي یا چا هغه غریبانو خلکو ته تپه په تپه رسېدل